یم لالهان د سرگردانا قسمت سمارا باندې سالو بکوینا جندن تا هم خپریم آرام میں نکھڑے بستمان دے تیرا واما اور کلارو باندے ورکیم منو رکشوی دی دے جنوانا خوندنا دہلو باغ میں سمسور نشو خوار می قسمت شو خزان وکړل پریوارونه بختر ویښ شخ دی لپاره شپه په ژړا ورځ په دردونو تېرومه د بېلتان سختې شېبې دي وطن لري د هجران ژوندون کومه غمجن حالات غمجن وختونه په زړه مې اوري د غمونو بارانونه د هیلو باغ یې راخزان کړو کارغانو وکړه پرې بې رحمه گزارونه له وطن لارې مسافر یم راته یادېږي د وطن خواږه وختونه په زړګي مات لکه هنداره د زړه په کور کې ارمانونه قاتلومه د ژوند انځور مې شو بدرنګه د خوار قسمت سره جوړه په لاره زما چې له وطنه مسافر شي ورته یادېږي د وطن خواږه یادونه د مسافر عمر شیخ خدایا پردي وطن کې تکلیفونه تېروینا نه مې سکون نه مې آرام شته طبیب مې نشته چې مې وکړي علاجونه د خیال دنیا مې پسې ورانه ورپسې ورک مې شول له سترګو نه خوبونه بې اوره سوځم نه رغېږم په ما راغلي د غمونو طوفانونه د بې وفا جانان د لاسه سینه کې مات سرا سرا زړه ګرځومه د زړګي درد لیکي ټپو کې اکمل شاعر د غزل تورې ټولوینا دا مې د ستړي ژوند داستان دی جلال الدین چې پرې لیکلي څو بیتونه د محبت په دردمن غږ کې داسې غمجنې مصرې بیا المزه کوینه دا ښکلې او غمجنې مصرې په خوږ اواز د محترم ورور محب الله محبت شاعر د ډېر محترم جلال الدین اکمل د اړیکې واتساپ شماره د 0 21 4 26 وسلام